د پاڼه ورژې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د پاڼه ورژې د ناول 12مې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول 12مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. چې زما په شان نورې معصومې نجونې د مکارانو او خاینانو په چل او دوکه د رسوایۍ او فحشا څا ته ونه لویږي. که طبیعت را سره ونه منله او دغه هیله مې د نورو هغو په شان را سره ګور ته لاړه، بیا هم اهمیت نه لري. دا به هم د خپلو نورو بدمرغیو او ناهیلیو تر څنګ ښه وګڼم. تر دې زیات څه ولیکم؟ ستا هغه کوژدنه او مینه چې تر مرګه هیر نه کړې. سلګۍ د پخوانۍ پروین اوسنۍ آسیې انتقام او ځان وژنه، سره له دې چې زما اوسنی موقعیت زما اروا او فکر ته زما تر ویرونکي سقوط هاخوا د وړاندې تګ اجازه نه راکوله چې د خپل ماتم او محنت له خونې خپلو فکرونو ته پراختیا ورکړم او د بهر په اړه سوچ وکړم. خو داسې ښکاري چې د فاحشه خانې په اوضاع کې فاحش بدلونونه راغلي او یوه لویه بې نظمي پرې حکومت کوي. نه پوهېږم څه شوي چې ټول خلک په تلو راتلو کې ښکاري. په دغو سوچونو کې وم چې رڼا په بیړه او ویرېدلې څېره راننوته. وی ویل پوهېږې چې څه شوي؟ ما ورته وویل نه. رڼا راته وویل مشره مېرمن ووژل شوه. ما ورته وویل چا ووژله؟ رڼا راته وویل دغه کاغذ ولوله، بیا به پرې پوه شې. په ویره یې شاوخوا ته وکتل او 3 تاو شوي پاڼې راواچولې او ووته. کاغذونه مې راواخیستل، تر هر څه مخکې مې لاسلیک ته وکتل. ومې لیدل چې د پخوانۍ پروین او اوسنۍ آسیې توري یې لاندې لیکل شوي. د دې نوم لوستلو د 2 شپو مخکې خوب را یاد کړ. د لیک لوستو ته مې تنده زیاته شوه چې دا د لیک متن دلته هم در سره شریکوم. ګرانې سلګۍ، شاید ستا تر پامه به سخته بې وفا او سست عنصره درغلی یم. که زما په اړه د هره نظریه خپله کړې وي، زه هیڅ وخت د ځان دفاع نه کوم. تا ته بشپړ حق در کوم. ته ډیره لیواله وي چې زما له برخلیکه خبره شي. پر دې مهال چې له ژونده مې د لاس مینځلو تصمیم نیولی، غواړم ستا هیله تر سره کړم او ځان در وپېژنم چې پوه شې یوازې ته او ستا خورلڼه د دغو خلکو په جنایتکارو لاسونو اسیر او بدمرغې نه شوئ، بلکې زه او زرګونه نور کسان هم د دغو جنایتونو قرباني شوو. زه هم لرې یا نږدې د عدم لار نیسم. څه ګټه لري چې ووایم پلار مې د کومې طبقې و او مور مې څوک وه؟ داسې وګڼه چې پلار مې حسن خان او مور مې رقیه وه. څرنګه چې ته ورسره نه پېژنې، نو د هغوی پېژندنه هم ګټه نه لري او ته یوازې زما له برخلیکه د خبرېدو تنده لرې. خو د مور او پلار په اړه مې یوازې همدومره لیکم چې پلار مې په همدان کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکی و. مور مې د هغه له خپلوانو څخه وه. وروسته یې سره واده وکړ. د واده نتیجه یې زما یوه بله خور او یو بل ورور دی. دغه ورور زما او د خور ترمنځ مهال کې پیدا شوی. 1 کال کېږي له هغوی څخه خبره نه یم چې مړه دي که ژوندي. ژوند مو په متوسط ډول تېرېده. نه مو ډېره شتمني درلوده، نه هم د شپې ډوډۍ ته محتاجه وو. په هغو کسانو کې مو عزت او درناوی درلود چې زموږ کره تلل او راتلل. زه 14 کلنه یا هم 15 کلنه وم. زده کړه مې بده نه وه. ډېره کارپوهه، هوښیاره او فعاله جنۍ وم. زما ځواني او ښایست هم لیدلی وو او نوره نه ښایي چې ووایم ظرافت او ښکلا مې درلوده. د پلار په دوستانو کې مې یو ځوان هم و چې په همغه ښار کې اوسېده. زما له پلار سره یې کار کاوه. که رتبه یې تر هغه لوړه نه وه، ټیټه هم نه وه. په ظاهره ډېر ښکلی، شیک او ظریف اندامه و. وروسته تر دې چې دغه ځوان څو ځلې زموږ کره راغی، زما ورسره مینه پیدا شوه. یو ماسپښین له ما او مور پرته بل څوک په کور کې نه و. د کور ور یې وټکه او ما ور پرانیسته. حجاب او پرده مې نه وه، ځکه په کور کې دننه وم. سر مې لوڅو او کالي مې هم معمولي وو. ما ګمان کاوه دروازه به بنده وي. دالان ته ننوتم، خو ومې لیدل چې د کور ور خلاص دی او همغه ځوان پکې ولاړ دی. ما چې ولید غوښتل مې وتښتم او یو څادر پر سر کړم، خو نارې یې کړې روزل شوې مکتبۍ نجونې باید د دغو دودونو پابندې نه وي. زه چې یوه مغرور او بې پروا جینۍ وم، مخې ته یې ودرېدم او ومې ویل څه دې وویل؟ هغه ډېر راته ځیر شو او ټوله یې ولیدم،
خو د دې لپاره چې ځان یې نوي بایللی وی ویل له پلار سره د کار لرم، غوښتل مې ورسره وګورم. ما ورته ویل هغه په کور کې نشته. هغه راته ویل ته یې لور یې؟ ما ورته ویل هو. هغه راته ویل ډېر ویاړم چې ملګری مې یوه بدتربیه او متمدنه لور لري. ما ورته ویل ستاسو نیک نظر دی. ما چې ولیدل د دروازې مخې ته له هغه سره خبرې اترې ښه کار نه دی، نو ورته مې ویل که کوم مهم پیغام وي ما ته ووایه چې ور ورسوم. هغه ځوان راته وویل نه اوس څه خبره نشته، انشاءالله بیا به یې لیدو ته راشم. خو بیا هم ولاړ و او نه تلو. که ما په همغه حالت کې پریښی وای او کور ته ننوتلی وای بې ادبي او بې پروایي وه. ومې لیدل هغه وړاندې راغی او ویې ویل که اجازه راکوې خپله ناچیزه دوستي تا ته در ډالۍ کړم او ځان ستا ارادتمند وبولم. ما ورته ویل ډېره مننه. په سترګو کې د شهوت نښې ښکارېدې. هره شیبه رانږدې کېده غوښتل مې ترې وتښتم. ویې ویل کوم مقصد نه لرم، غوښتل مې یوه پټه خبره هم درته وکړم. ما ورته ویل مهرباني وکړه. ځوان راته وویل اجازه راکوئ چې تا ستا له پلاره وغواړم. سر مې ښکته واچوه او غلی پاتې شوم. هغه رانږدې شو پرته له دې چې کوم مقاومت وکړی شم ښکل یې کړم. څه وکړم د مینې تر اغېز لاندې راغلم او له تسلیمۍ پرته مې بله چاره نه درلوده. ما په دې خبره خپل شرعي میړه وګاڼو او وروسته مې وویل اوس لاړ شه او بیا بل وخت راشه، ځکه په دې وضعیت په دالان کې ستا درېدل غوره نه دي. هغه راته وویل که مې کوم لیک درته لیکه څنګه یې راوستوم. ما ورته ویل د ښاري پوسټ په وسیله. دغه پته مننه یې راڅخه وکړه، بیا یې خپل کړم او ووتو. ګرانې سلګۍ که وغواړم چې خپله ټوله تاریخچه درته ولیکم او له هغه سره خپله عشقبازي درته بیان کړم، یو لوی کتاب بشي. همدومره لیکم تر هغې وروسته به داسې ورځ نه وه چې د هغه د مینې او لیوالتیا له خبرو ډک لیک به نه راته. ما به هم په 2-3 ورځو کې یو ځل د لیک جواب ورته لیکه او خپله مینه مې ورته بیانوله. یوه چهارشنبه مې د هغه لیک ترلاسه کړ. زه یې له خره د باندې باغ ته بللی وم او ډېر ټینګار یې هم کړی و چې باید غوښتنه یې ومنم. قول یې هم را کړی و چې په باغ کې به له هغه پرته بل څوک نه وي، هلته به ګرځو او تفریح به کوو. دا قول یې هم را کړی و چې زما ناموس به هم خوندي وي، له شرافت او انسانیت څخه به پښه نه اړوي. په خپل لیک کې دومره زارۍ کړې وي چې له ناچارۍ څخه مې ومنله. د جمعې په ورځ مې په یو ډول مور او پلار راضي کړل چې نن له څو نورو ټولګیوالو سره د یوې بلې ټولګیوالې کره میلمانه یو. هغوی هم اجازه راکړه چې لاړه شم. له مخکې طرحه شوې نقشې سره سم هغه سړک ته لاړم چې په ټاکلي ساعت سره ورسېدلو. زه په یوه د اس ګاډي کې کېناستم او هغه هم په بله کې، او د هغه باغ پر لور وخوځېدو. کله چې له ښاره لرې شو هغه له خپلې اسګاډۍ راښکته شو، زموږ اسګاډي ته راوخوته. د اسګاډي خاوند ته یې وویل چې په پلاني ساعت راشي او موږ بیرته ښار ته ورسوي. زه هم د مینې اسیره شوی وم. د هغه له دغه چلند سره مې مخالفت ونه کړ. په خوښۍ سره نوموړي باغ ته ورسېدو. رښتیا هم په باغ کې بل څوک نه وو. له خوښۍ او سعادت ډکه ورځ مو چې باید د خپلې بدمرغۍ او خوارۍ لومړۍ ورځ یې ونوموم تېره کړه. د خبرو په ترڅ کې مې وویل ولې دې زما د خواستګارۍ هڅه ونه کړه. هغه راته ویل په دې تمه وم چې په کور کې مو ځینې نیمګړتیاوې لرې شي. ما ورته ویل په کور کې څه ستونزې لرې؟ هغه راته ویل ځینې شیانو لکه میزونه، کټ او نورو ته ضرورت دی. ما ورته ویل دا خو تر واده وروسته هم برابرولی شو. ځوان راته ویل زه غواړم ستا تر راتګ وړاندې د راوړلو لپاره خواري وګالم. هغه ورځ داسې ځای نه و چې موږ پکې ونه ګرځېدو، داسې واښه نه و چې پایمال مو نه کړل، او داسې څانګه نه وه چې یو ګزار مو ور نه کړ. لنډه دا چې دومره په مینه او خوښۍ کې ډوب وو. د ستړیا له کبله په داسې ساحل کې بې واکه پرېوتم چې شاوخوا د صنوبر او سروي ونې وې. د دې ترڅنګ د مینې په هغو شهدو هم ماړه شولو چې زه باید د محنت د زهر نوم ورکړم. خدایا انساني ښویدنو ته څومره ویرونکې کندې پرتې دي. زه یو وخت په صد شوم چې د عزت او عفت لمن مې څیرې کړل شوې. په توندۍ سره مې ځوان ته وویل تا خو ویل زما ناموس ته به لاس نه راغځوې. هغه راته ویل دا به د هغو کسانو لپاره بې ځایه خبره وي چې یو بل یې د میړه او ښځې په توګه پېژندلي وي. ما قول درکړی چې تا به ځان ته غواړم، ډاډه واوسه، په خپل قول به وفا کوم. غلی شوم او د همغه پر قول مې باور وکړ.
پاتې ورځ مو هم په عشرت او خوښۍ سره تېره کړه. سبا مې ورته یو لیک ولیکه چې په خپله ژمنه وفا وکړي. 2 ورځې تېرې شوې خو جواب رانغی. ګمان مې وکړ ناروغ شوی به وي. ډېره ووېرېدم. بل لیک مې هم ورته ولیکه او خپلې اندېښنې مې ورته پکې بیان کړې. بیا هم جواب رانغی. څو نورې ورځې هم تېرې شوې. 3م لیک مې په توندو عبارتونو او جملو ولیکه چې نارینه خپل قول ساتي او حتما ورته په تمه یمه. آخر مې د هغه لیک ترلاسه کړ. بده به نه وي که دلته هم راواخلم. ګرانې ستا 3 وړه لیکونه مې ترلاسه کړل. د ځواب د ځنډېدو علت هم دا و چې نه مې غوښتل ستا اروايي خواشیني راوپاروم. اوس چې پر ځواب ټینګار کوي نو وایم یې. زه له خپل هغه تصمیم څخه اوړم چې ستا د خواستګارۍ په باره کې مې نیولی و. غوره به دا وي چې د واده لپاره ځان ته بل ځوان وټاکې. که له مانه یو غوڅ دلیل غواړې نو ته ما تجربه کړلې نو درته ولیکم چې ته یوه سستانسوره جینۍ یې. ډېر زر د خلکو په دوستۍ اعتبار کوي. د هغو په ژمنو تېروځې. زما د معاشرت او دوستۍ موخه یوازې تفریح او عیش و. که په راتلونکي کې هم را سره اړیکې پالې زه د هرکلي لیوال یم. خو که خیال لري چې زه د شرعي ښځه کړم دا یو خام او بېځایه خیال دی. ګرانې سلګۍ آیا پوهیږې دغه لیک څومره شوم او کرکجن اغېز را باندې وکړ. څو ځلې مې په لاس کې کېکاږه. په همغه غصې سره مې غوښتل له کوره ووځم او چې هر ځای یې پیدا کړم پر مخ یې لاړې ورتو کړم او ورته ووایم ای بې غیرته، بې شرفه، بې ناموسه او نامرده. خو ومې لیدل چې دا کار هم نتیجه نه ورکوي او د هغه د ننګ ټاپه به هم تر عمره زما پر تندي وي چې زه یې په بې ناموسۍ محکومه کړې یم. دغه ټاپه به مې د عمر تر آخره پورې وي او له منځه به نه ځي. کیدای شي په دې توګه نور هم ځان خواره او تت کړم. څو شپې ورځې مې وژړل. د مور او پلار له ویرې مې هم د بل اقدام جرأت نشو کولی. تر ډېر سوچ وروسته مې یوه غوره لاره پیدا کړه. یو ورځ مې مور په داسې حال کې کوټې ته راننوته چې ژړل مې ویې ویل پروین، هو رښتیا هیر مې شول. ووایم زما اصلي نوم پروین و. آسیا مې نوی نوم دی چې په فاحشه خانه کې راباندې ایښی و. په دغو ورځو کې ډېره خواشینې او غمجنه یې. اوس هم ژاړې، ولې څه شوي؟ کیدای شي مرسته در سره وکړم او هره غوښتنه چې لرې هغه تر سره کړې. ما ورته ویل نه مور جانې، هیڅ خبره هم نشته. په دغو ورځو کې خواشینې یم خو خپله هم نه پوهېږم چې ولې. مور مې راته ویل حتما کوم اندېښنه در لوېدلې چې دومره خواشینې یې. ما خپل درد ترې پټ کړ او ومې ویل هیڅ خبره هم نشته. کیدای شي د زړه بوج وي لرې به شي. هر څومره چې مې مور هڅه وکړه زما په غوسه او خواشینۍ پوه شي، ما ونه منله. له بده مرغه هیڅ مې هم ورته ونه ویل. داسې وګڼئ چې غوښتل مې هغه له خپل دغه وضعیت څخه خبره کړم. هغې ته به مې څه ویلی؟ دا مې ویلی چې د یو ځوان په دروغو ژمنو تیر وتلم او خپل عزت مې له لاسه ورکړ. مور به مې راسره څه کول؟ زه د وژلو وړ نه ومه. ما د خپلې سادهګۍ او نادانۍ په مقابل کې د خپل پلار پته او شمله داغداره کړه. که هر ډول عذاب یې راباندې راوستلی د هغوی حق وو. یو ځل مې تصمیم ونیوه ځان وژنه وکړم، خو بیرته په تمه کېناستم. یو ورځ پوه شوم چې له بلې بدمرغۍ سره هم مخ یم. په ما کې د حمل نښې نښانې څرګندې شوې. کله چې مې دغه بدمرغي احساس کړه یوه ناڅرګنده لړزه راباندې راغله او په اندېښنو کې ډوبه شوم. شاید د خپل نفس په واک کې به وم، خو آیا زه کولی شم تر دې لوړ جنایت وکړم او یو بل موجود هم تر خپل هوا او هوس زار کړم؟ له همدې کبله مې له ځان وژنې ډډه وکړه. تصمیم مې ونیوه هغه ځوان ته بل لیک ولیکم. شاید عواطف او احساسات یې وهڅوم چې له دغه ننګ څخه مې وژغوري. نو یو اوږد لیک مې ورته ولیکه او هغه جنایت مې هم ورته ذکر کړ. همداراز مې خپله امیدواري هم ورته یاده کړه او ومې لیکل که پر ما نه رحمېږي پر هغه ماشوم ورحمېږه چې ستا د هوس او شهوت نتیجه ده. له دغې رسوایۍ څخه مې وساته. د هغه د لیک جواب دا و: جینۍ، له ما لاس واخله. ته پخپله زما رفاقت او معاشرت ته لیواله وې. له کوم جبر پرته راته تسلیم شوې. زما څه ګناه ده؟ هغه ماشوم چې تا یاد کړی په کوم دلیل وایي چې هغه زما دی؟ لکه څنګه چې له ما سره ملګرې شوې، له نورو سره دې هم مینه، لیوالتیا او تګ راتګ لرلی دی. دا له هغو سره د معاشرت نتیجه ده.
هیله کوم په راتلونکي کې زما مزاحمت مه کوه. ځان ته نور ملګري وټاکه او خپل ماشوم په هغو پورې وتړه. که تر دې وروسته ستا هر لیک په دې اړه راځي بې ځواب به پاتې کیږي. د دغه لیک پر رسیدو پوه شوم له داسې حیوان سره مې سر وکار دی چې یوازې بڼه او قواره د انسان ده. دا به بې ځایه کار وي چې د هغه د رامولو هڅه وکړم. نو بل تصمیم مې ونیو ورپسې ووتم چې زما د ژوند په قیمت تمام شو. له یوې خوا رسوایي، له بلې خوا له مور او پلار څخه ویره، له بله پلوه د یو ځوان بې شرفتي او ناموس وژنه چې د شهواني مینې له کبله د ذلت او بې عزتۍ څا ته ولوېدم. له بل خوا د کورنۍ بې عزتي او یو هم د هغه ماشوم ساتنه چې په ګېډه کې لرم. نو د نجات د ټولو لارو بندېدلو مجبوره کړم چې د پلار کور پرېږدم، د برخلیک او تقدیر د پیښو په لاس ولوېږم. تر هغه وروسته مې یوازینۍ لاره غوره کړه چې هغه له خپل وطن څخه تېښته وه او په ګاونډي ښار کې مزدوري نیول وو. کله چې مې ماشوم وزېږېده زه به یې څو ورځې څارنه او پالنه کوم، بیا به یې د جومات پر تخت ږدم چې خپل لومړنی تصمیم عملي کړي، یعنی ځان ووژني. د خپل وروستي فکر د ترسره کولو لپاره مې خپل مور او پلار ته لیک ولیکه او لاندې رانقلوم: ګرانې مورې او پلارجانه، پرته له دې چې درته واضح یې کړم زه بدمرغه شوم. د جهالت او ناپوهۍ له کبله مې د خپل پت او ناموس پرده وڅیرله. خو دا کار ما ترسره نه کړ، بلکې ستاسو خاین دوست زه واده ته هیله منه کړم او ویې غولولم. په دې توګه یې زما ژوند تباه کړ. لومړی مې ځان وژنه کوله، خو څرنګه چې په ځان کې مې د حمل نښې لیدلي، نو د دې لپاره چې د بل نفس د وژنې سبب نشم له خپل لومړني تصمیم څخه مې سترګې پټې کړې او ستاسو د شرافت د ساتنې لپاره مې تصمیم ونیوه د نړۍ له پاڼې خپل نوم له منځه یوسم او ځان د هغو کسانو له پامه پټ کړم چې زه یې پېژندمه. نو وروستی جرم دا کوم چې د سفر لپاره ستاسو لږې پیسې غلا کوم. هیله لرم دغه جرم مې وبخئ. دا یادونه هم کوم چې بې ځایه زما د لټون هڅه مه کوئ. زما واړه نښه به هم په لاس در نشي، باید په مړو کې مې وشمېرئ. هیله لرم د هغو خواریو په بدل کې چې د دغه بې ګناه ماشوم د ساتنې په لار کې به ورسره مخامخ کیږم زما ګناهونه معاف شي او زما د خطا او تېروتنې په مقابل کې به ستاسو د عفو حس راوپاروي او له هغه ځوان څخه هم سخت انتقام واخلئ چې دغه ظلم او جنایت یې راسره وکړ. ستاسو بدمرغه او مظلومه لور چې د 20مې پیړۍ د متمدن بشر د شهوتونو قرباني شوه. پروین. د سفر ټول وسایل مې برابر کړل. یو سهار د ښوونځي په پلمه له کوره ووتم. تر وتو وړاندې مې د خپل ورور او خور مخونه ښکل کړل. په ستونزو مې د خپلو اوښکو مخنیوی کوو. په حسرتناک نظر مې ټولو مور، پلار، ان، نوکر او د کور دیوالونو ته وکتل. خدای پاماني مې وکړه. یوه تمځي ته لاړم، ټیکټ مې راونیو او د کرمانشاه په موټر کې سپاره شوم. په دې موټر کې 4 نارینه او 3 ښځینه مسافرې هم وي. زه له هغه ښاره ووتم چې پکې پیدا شوي ومه او ما یې په غېږ کې 15 کلونه تیر کړي وو. ډېر زر د الوند له غرونو چې چپ لاس ته پراته وو تیر شولو. لمنې تل سمسوره منظره جوړه کړې وي. په ما کې یو ستر انقلاب او ولوله ایښېده. اوښکې مې تویېدې. هغه ځوان ته مې لعنت وایه. له هغو ښځو څخه یوه زما په ژړا پوه شوه، ویې ویل: لورې ولې ژاړې؟ ما ورته وویل: هېڅ، د دې لپاره چې له خپل وطن څخه لرې کېږم نو ځکه ژاړم. هغې راته ویل: یوازې؟ ما ورته ویل: هو. هغې راته ویل: چیرې ځې؟ ما ورته ویل: کرمانشاه ته. هغې راته ویل: هلته خپلوان لرې؟ ما ورته ویل: نه. بیا یې راته ویل: د څه لپاره ځې؟ حیرانه وم چې څه ځواب ورکړم. ما ورته ویل: له دې پوښتنو څخه د مقصد څه دی؟ نورې پوښتنې مه راڅخه کوه. هغې راته ویل: عجیبه ده، داسې ښکاري له کوره خفه شوې او ما ورته ویل: په تا پورې اړه نه لري. هغې راته ویل: زه له خپلو پوښتنو کوم غرض نه لرم، یوازې غواړم تر خپله وسه ستا مرسته وکړم. ما ورته ویل: مننه. بیا راته ویل: په کرمانشاه کې به چیرې اوسېږې؟ ما ورته ویل: تر اسمان لاندې. هغې راته ویل: پوهېږم، خو په کوم کور کې؟ ما ورته ویل: د غریبانو او بې کسانو په کور، یعنی جومات کې، یا هم په کومه کنډواله کې. زما لپاره کوڅې هم شته. لنډه دا چې دغې ښځې په ټوله لار کې پوښتنې کولې چې وروسته به یې در معرفي کړم. څرنګه چې پوه شوه بې تجربه جینۍ یم
او بې ارادې پردي ښار ته ځم، همداراز د اوسېدو لپاره ځای هم نه لرم. ټینګار یې وکړ چې کور ته یې لاړه شم. دوی به مې د خپلې لور په توګه ومني او هر ډول مرسته به راسره کوي. ما یې هم غوښتنه ومنله او کور ته یې لاړم. نور د سر نه خوږوم، هغه کور هم دغه دی چې زما او ستا قبر دی، او هغه ښځه مشره میرمن ده. نو ځکه باید ووایم تقدیر له بارانه راوستم، تر ناوې لاندې یې کېنولم. کله چې مې ماشوم 3 میاشتنی شو له منځه یې یووړ. زه یې رسمن فحشا او ناموس پلورنې ته مجبوره کړم. 1 کال کېږي په دغې کور کې یمه. لومړنۍ میاشتې مې په خوارۍ او ستونزو سره تېرې کړې. وروسته مې په خپل شعور کې یو ډول سستي حس کړه. کله کله به په خپلو مصیبتونو او سختیو پوهېدم، کله به مې د ځان وژنې تصمیم نیوه، خو کله به هم ټوله بېواکه کېدم او هیڅ درک به مې نه درلود. تر هغه وروسته مې تصمیم ونیوه چې زه هم له کاره لوېدلی یم، نو باید د هر چا په برخه کې بدي وکړم. په ډېر شدت سره به مې د هغه ځوان د غچ اندېښنه په ذهن کې پخوله. کله چې ته دغه کور ته راغلې په مصیبتونو د ډېره خوشحالېدمه، خو څو ورځې وروسته مشره مېرمن را باندې شکمنه شوه او زه یې در څخه بېله کړم. ګواښ یې راته وکړ چې له تا سره ونه ګورم. که څه هم د هغې په نسبت مې تونده کینه لرله، د هغې ګواښ او هغې څپېړې چې ستا په سر یې ماته راکړې، زما کینه نوره هم راوپاروله. زه د غچ په لټه کې شوم. اوس چې زه مجرمه، ګناهګار او د عذاب وړ یم، پرېږده چې هر څه کېږي ودې شي. تر تور واله بل تیز رنګ نشته. زه هم یوه شېبه جنایتکاره کېږم، د ځان او نورو غچ اخلم. وروسته د یو بل کس په ډیرو خواریو چې ما ته براته بریالی شوم، هغه تیر باسم. د هغه توپانچه او ګولۍ ترې واخلم. ډیر وخت کېږي دغه توپانچه زما په واک کې ده، خو یو غیبي حس زما مخنیوی کاوه. زه په سوچ کې وم چې سبب یې څه دی او ولې د خپل تصمیم تر سره کېدو ته جرأت نه لرم. 2 ورځې وړاندې په میلمنو کې هغه ځوان هم ولیده چې دغه ټولې بدمرغۍ یې راته زېږولې دي. د هغه په لیدو ډېره وورېدم او هم خوشحاله شوم. دا مې احساس کړل چې ډېر زر به خپل غچ اخلم. 1 تیر 2 نښانه. د هغه په لیدو مې وخندل. څنګ ته ورغلم او ومې ویل، ملګريه ما پیژنې؟ یو څه شېبه راته ځیر شو. وروسته لاړ. بیا یې وویل، عجیبه ده، هلته خو ویل ته مړه شوې یې، اوس دې په فاحشه خانه کې وینم. زه خو له اولې ورځې پوهېدم چې ته فاحشه یې. ما ورته ویل زه فاحشه نه ومه، تا فاحشه کړم. خیر پروا نه کوي، راځه پخوانۍ ژمنه نوي کړو. هغه راته ویل څنګه؟ ما ورته ویل هېڅ، موږ به یو د بل دوستان یو، همغسې چې تا غوښتل. وی ویل سمه ده، خو یوه هیله در څخه لرم. ما ورته ویل څه هیله؟ هغه راته ویل سبا شپه به زما میلمنه یې، یوازې به زما کوټې ته راځې. ما ورته ویل منم یې، خو ستا کوټه راته معلومه نه ده. هغه راته ویل دغه مخامخ زما کوټه ده چې راتلې مشره میرمن هم در سره راوله. ما ورته ویل د څه لپاره؟ هغه راته ویل د دې لپاره چې زما په حضور کې ته ورته خپله غوښتنه ووایې چې هغه تر نورو پر ما ډېر پام وکړي. ما ورته ویل سمه ده. تر هغه وروسته خپلې کوټې ته ننوتلم او د دې لپاره چې ګمان ونه کړې ته مې هیره کړې، ستا لپاره مې خپله تاریخچه په لنډه توګه ولیکله او د رڼا په لاس یې پټه در استوم. خو دا لیک به تر یوې لویې پیښې وروسته ترلاسه کوي. ما تصمیم نیولی کله چې دغه 2 کسان زما کوټې ته راننوتل، په توپانچه د ځان او یوه ډله نورو نجونو انتقام واخلم چې ناکامې او بدمرغې دي او وروسته به ځان وژنه کوم. دا ځل به خپل تصمیم عملي کوم. زه هم ډېر زر له ملیحې سره ملګری کېږم او باور لرم چې ته به هم زموږ ملګری شي. په خپله د دې لپاره مخخې ته درنغلم چې در څخه شرمېږم، ځکه ستا په برخه کې مې بې وفایي وکړه. په لومړیو ورځو کې مې ستا د تېښتې لار جوړولی شوه، خو نه پوهېږم کوم حماقت اړ کړم چې په پټو سترګو د دغو کور د وحشیانه قواعدو اطاعت وکړم او له خپلې دندې خلاف کار ونه کړم. نو ویلی شم چې زه هم تر یوه حده ستا په بدمرغیو کې د نورو د جنایتونو ملګری شوم. له دې کبله وجدانن در څخه شرمېدم. له تا نه د بښنې او عفو دعا غواړم. ما خپله د خپلو اعمالو بدله ځان ته ورکړه. له خدایه رحمت او بخشش غواړم. ګرانې سلګۍ، زه خپل دغه تصمیم حتما عملي کوم،
خو د مشرې مېرمنې په وژلو سره به بیا هم مفاسد نه اصلاح کیږي. زه بیا هم خپله پخوانۍ عقیده لرم چې دولت او د ملت سعادت غوښتونکي باید د فساد جرړې وکاږي. د هغه پر ځای د فضیلیت، علم، تقوا، معرفت او اخلاقو نیالګي کینوي. تر دې زیات د لیکلو وخت نه لرم. خورجانې د خدای پامان، د بشر د ظلم، شهوت او ځان غوښتنې یوه بله شهیده، پخوانی پروین او اوسنۍ آسیا. لمنلیک: ګرانې سلګۍ، زما نقشو د عمل جامې اغوستي او دا لیک هغه وخت در رسیږي چې نه به هغه ځوان ژوندی وي، نه به مشره مېرمن او نه به هم زه. ګرانې د خدای په امان، د لیدو په هیله دې یم، خو په بله نړۍ کې. ما دا اوږد لیک چې د آسی یا پروین تاریخچه هم ورسره وه ولوسته. حیرانه شوم، غوښتل مې پوه شم وروسته څه وشول. آیا پروین د خپل تصمیم په ترسره کولو بریالی شوه او که نه؟ زه ورته په اندېښنه کې وم چې څه ورباندې شوي. د هغې د لیک وروستۍ برخه مې ولوستله. د لمنلیک 2 لیکې مې هم ولوستې. احساس مې کړل چې کیدای شي ځان یې هم وژلی وي. څه شیبه مې ورته وژړل او خدای ته مې د بخښنې او غفران دعا وکړه. رڼا را نږدې شوه، وی ویل: ودې لوستو؟ ما ورته ویل: هو. خپله څه شوه؟ سترګې له اوښکو ډکې شوې او زیاته یې کړه. خپله هم مړه شوه. د هغې په مرګ مې یقین راته او ډاډه شوم چې خوب مې رښتیا شوی او حتما به خپل کوژدن هم وینم. خو په دې برخه کې شکمنه وم چې په دې دنیا کې به یې وینم که ده به هم ځان وژنه کړې وي. همداراز زه به هم مړه او ملګرې به یې شم. د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 12مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.